ښې ښځې دا تېروتنې نه کوي. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو، امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره هغه تېروتنې شریکوم چې ښې ښځې هیڅکله هم دا تېروتنې نه کوي. نو د ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړئ او که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د انساني ژوند یو تر ټولو سخته مسله د نارینه او ښځو ترمنځ د اړیکو د تامین خبره ده. ډیر وخت دا اړیکې د دواړو لورو د تېروتنو له کبله سخته صدمه ورته رسیږي. دا چې د دغو تېروتنو مخنیوی وشي، دلته د ښځینه او هغه عامې تېروتنې یادوو چې د ګډ ژوند اړیکې ورسره خرابېږي. هیله ده چې خویندې میندې پرې عمل وکړي او ګډ ژوند له ستونزو وساتي. ډیره بخښنه دې نه کوي. زیاته بخښنه کول او فداکاري هم ښه عادت دی او هم ښه نه دی. په ګډ ژوند کې لازمه نه ده چې میرمنه ان د ژوند د ملګري په وړاندې زیاته بخښنه وکړي او هر ډول تېروتنې له پامه وغورځوي. د ژوند د ملګري هغه چلندونه چې د منلو وړ نه وي نه باید وبخښل شي او خاموشي پر وړاندې غوره نه شي. په داسې حالت کې باید میرمنه مقابل لوري ته ووایي چې دا چلند یې د زغملو نه دی. دا هم تېروتنه ده چې یو میرمنه 100% خپل یوازینی او تر ټولو مهم لومړیتوب د ژوند ملګری وګڼي. لازمه ده چې د ژوند ملګري ته هم په کافي اندازه پاملرنه وکړي، خو داسې دې نه کوي چې یو مخ ټوله پاملرنه یې د ژوند ملګري ته وي. میرمنه باید د ژوند ملګري ته د پاملرنې ترڅنګ ځان ته هم کافي پاملرنه ولري او خپل ژوند، شخصیت او نور فردي خواص هم وپالي. په ګډ ژوند کې ستونزې طبیعي دي چې راځي او حتمي دي چې دواړه لوري به له یو بل نه بخښنه غواړي، خو دا وضعیت باید داسې نه شي چې هر ځل د میرمنه بخښنه غواړي او د نر او ښځې د توپیر له مخې د ځان کم ګڼي او نارینه دې له بخښنې لوړ ګڼي. د ژوند ملګری باید قانع کړي چې د هغه د تېروتنې پر وخت هغه باید بخښنه وغواړي. هم نارینه او هم ښځینه د انساني فطرت له مخې تر یو حده یوازیوالي ته اړتیا لري چې فکر، مطالعه او ځان ته رسیدګي هم پکې وکړي. نو ښه ده چې میرمنه ځان ته هم وخت ورکړي او خپل خاوند ته هم د یوازیتوب لپاره وخت ورکړي. دا مه هېروئ چې تاسو هم یو انسان یاستئ. له واده مخکې مو خاص ذوق، ارزښتونه او اصولو. له واده سره نه باید یو میرمنه خپل اصول او هویت او ارزښتونه ورک کړي. غوره ده چې دا هر څه وپالي، کار ورته وکړي او لا یې مضبوط کړي. که داسې ونه شي، میرمنه په خپل وجود کې خپل ظرفیتونه، ذوقونه او نور ډېر څه وژني چې دا نامناسبه او کمزورې چاره ده. ړوند باور دې نه کوي. هوښیاره میرمن په ړانده باور ژوند نه کوي. نه هر څه په خپله خوښه کوي، نه د ژوند د ملګري په خوښه، نه د کورنۍ په خوښه او نه د بل لوري په خوښه. ړوند باور نه یوازې په ګډ ژوند بلکې هیڅ برخه او ځای کې ښه نه دی. هڅه باید وشي چې هر څه منطقي او مسؤلانه چلند سره وشي. غږ مو کنټرول کړئ. ځینې وخت ښځې په لوړ غږ تونده لهجه غږیږي چې پر ژوند ملګري خورا بد لګیږي. ښځې دې باید خپل غږ او لهجې سره زیاتې محتاطې وي. ماشوم مو باید بدل نه کړي. ځینې میرمنې اولاد زیږولو وروسته بدلیږي، خوی بوی تغییر کوي او چلند یې هم تغییر کوي. د ژوند ملګری او کور ته یې رسیدګي کمیږي او داسې ښیي چې له ماشوم زیږولو وروسته هغه پخوانۍ میرمنه نه ده. داسې باید ونه شي. هر څه په خپل ځای وپالل شي. د کوروالي اړیکې مو مه کموئ. ځینې میرمنې د وخت له تېرېدو سره د کوروالي اړیکې کموي، یعنې خاوند سره کوروالی کموي. یا یې دلیل د هغه روغتیایي وضعیت وي، یا یې بېمیلي یا بل، خو په هیڅ دلیل باید د کوروالي اړیکې کمې نه کړي. هر کله چې د خاوند زړه وي باید کوروالی ورسره وکړل شي. هڅه وکړئ چې هر څه ته خاص وخت ورکړئ او همدغسې کوروالي ته هم خاص وخت ورکړئ، ځکه د ګډ ژوند یو اساسي اصل دی او دا رشته ورسره غښتلې ده. ډیره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پای را سره وکتله. ضروري در سره لایک کړئ او که غواړئ چې تاسو ته نور هم دغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.